د سوات ملم جبې د سفر او مشاعري ویلاګ دویمه ورځ. هغه شاعر ملګری وایي چې سحر چې پاسېدم د سکو نه مې توبه وویسته، چې مازدیګر شو د توبو نه مې توبه وویسته. ملګرو ځینې سفرونه داسې وي چې انسان یې په شورو کې فکر کوي، نن به لږ ګرځو او بیا به بیرته ستانه شو، خو چې د غرونو په لمن کې د باران څاڅکي در سره ملګري شي، وریځې ستاسو په سر ګرځي، د ملګرو مجلس جوړ شي او د شعرونو ماښام درته انتظار کوي، نو بیا د ستنېدو نوم هم نه اخلي. د ملم جبې د دې ښکلي سفر دویمه ورځ هم همداسې وه. له سحره تر ماښامه مو د غرونو ښکلا ولیده، د باران خوند مو واخیست، د ملګرو سره مو خنداګانې وکړې، مشاعره مو واورېده، شعرونه مو ریکارډ کړل او بیا د سپوږمۍ په بدرګه کې د میادم په لور سفر وکړ. راځئ د دې ښکلي سفر دویمه ورځ هم در سره شریکه کړم. ما مخکې هم درته ویلي وو چې موږ د ښکلي سوات د سپینو اوبو اشاړي ملم جبې ته د خپل ګران ملګري انجینیر مومن خان چړیاګر ته د خپلو ټولو ملګرو سره راغلي وو. سحر چې له خوبه پاڅېدو د ملم جبې په یخې هوا کې مو ناشته وکړه. بیا ملګرو سره مشوره وشوه چې مشاعره خو مازدیګر 4 بجې ده، نو تر هغه وخته ولې د دې ښکلو غرونو په لور یو چکر ونه وخو. همداسې مو وکړل، ټول ملګري سره راټول شو، د ملم جبې د غره سر ته روان شو. او ملګرو چې کله د غرونو په لور روان شو نو موسم هم راته خپل ټول رنګونه ښکاره کړل. لړې وې، وریځې وې، د باران نري نري څاڅکي وو او د غرونو په لمن کې هغه یخې هواګانې وې چې سړی زړه نه غواړي له ځان سره په مخه وکړي. مونږ خو د ګرمۍ وختلي خلک وو، نو دا یخ موسم، باران او وریځې راته داسې وې لکه د جنت کومه ټوټه چې د غرونو په منځ کې راښکاره شوې وي. د باران څاڅکي په غرونو لګېدل، وریځې به د غرونو په لمن کې ګرځېدې او موږ به د دې منظرې په لیدو نه مړېدو. لږه شېبه وروسته بیا روان شو او تیر اخر کنډو ته ورسېدو. هلته مو ولیدل چې ډېر خلک هم راغلي وو، څوک له خپلو ملګرو سره او څوک له خپلو خپلوانو سره. مونږ هم د خپلو ملګرو سره کېناستو، ګپ شپ شروع شو، خنداګانې شروع شوې، د سفر خبرې وې، د شعرونو خبرې وې او داسې ښې ډېرې خوږې شېبې مو تېرې کړې. داسې احساس کېده لکه ټول غر چې د ملګرو د خندا او خبرو په شور ژوندی شوي وي. د ماسپښین د مانځه وخت شو، د غره په سر مو مونځ ادا کړ. لاسونه مو د دعا لپاره پورته کړل او د خپل وطن خلکو او ټول مسلمانانو لپاره مو دعا وکړه. د دعا نه وروسته راته د طاهر بنیري دا شعر رایاد شو چې خدای دا وطن د جنگ نه په امان کې ښکلي ښکلي ګلالي پکې اوسېږي. رښتیا هم ملګرو، کله چې انسان د داسې ښکلو غرونو په سر ولاړ وي، د الله تعالی دومره ښکلې نړۍ وویني، نو زړه یې غواړي چې زموږ وطن تل د امن، سولې او خوشحالۍ وطن وي. بیا مو د هم دې غره په سر د خپل ملګري کاروان مومن سره د وصال مازدیګر ادبي خپرونه ریکارډ کړه. وروسته مو بیا د خپل اصلي منزل یعنې چړیاګر په لور د بیرته ستنېدو سفر شروع کو. په همدې وخت کې منیر بنیري را سره رابطه وکړه، چېرته یې؟ ما ورته وویل زه هم دلته د مشاعرې په ځای کې یم. ده راته وویل زه، دیناوت خان او صاحب مانیروال هم په لاره در روان یو. نو موږ هم د خپلو ملګرو په انتظار وو. ورو شاعران او د شعر مینوال سره راټول شول او مشاعره شروع شوه. د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه شاعران راغلي وو او د شعرونو یو ډېر ښکلی ادبي مازدیګر جوړ شو. یو شاعر به شعر وایه، بل به په احساساتو بدرګه کوو او موږ به د دې ښکلي ادبي ماحول هره شیبه په خپلو سترګو لیدله. زه په دې خبره ډېر خوشحاله شوم چې ډېر داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل ستاسو ادبي خپرونې ګورو، ستاسو ویلاګونه ګورو. رښتیا ملګرو، دا خبرې د یو انسان لپاره ډېرې لویې خبرې وي. زما تل دا هڅه وي چې د خپلې برخې کار وکړم، د پښتو ژبې، پښتو ادب او خپلو خلکو سره خپله مینه ژوندی وساتم. که لږ وي که ډېر وي، خو خپله برخه به کوو او خپل سفر به روان ساتو. تیر اخر مشاعره هم پای ته ورسېده. د مشاعرې نه وروسته زموږ ګران ملګري عمر علي وویل تاسو ټول ملګري زما میلمانه شئ، راځئ چې میادم ته مو بوزم. نو د خپل ګران ملګري انجینیر مومن خان او نور ټولو ملګرو نه مو په ډېره مینه رخصت واخیست او د میادم په لور روان شو. کله چې اسالې ته راورسېدو، ملګری عمر علي هم د مروان سره راغی. بیا شنګریلا هوټل ته راغلو، دلته مو په شریکه ډوډۍ وخوړه او وروسته مو بیا د میادم په لور سفر شروع کو. شپه وه، لاره وه او د اسمان په منځ کې سپوږمۍ هم راسره بدرګه وه. د میادم په لاره کې چې سپوږمۍ د تورو غرونو ترمنځ ښکارېده، راته د صاحب شاه صابر صاحب دا شعرونه رایاد شول چې
لیونی د تورو غرونو پنا کیږي، که سپوږمۍ د ګړنګونو پنا کیږي. ما یو دیوال ترمنځ غملې نشو، هغه زیزي د ملکونو پنا کیږي. تیر اخر می ادم ته ورسیدو، هلته خالد اسد سے پلو لار زمونږ په انتظار وو. داغه دیرې ته ورغلو، لږ دمه مو وکړه، منځ مو ادا کو او بیا مو تر ناوخته له ملګرو سره گپ شپ ولګوو. وروسته مو د خوب په لور سفر وکړ. سهار چې پاسېدو نو د خوړ شور و، د نخترونو او چنارونو شغار و، او د سحر هغه سکون و چې انسان یې زړه غواړي همداسې ناس پاتې شي. اخ څه خوندور سحر و. د دې ښکلي ماحول په لیدو راته د صابر صیب دا شعر رایاد شو چې ما سره غم دی چې د واورو سره واورې نشي، زه یرولی یم د غرونو بارانونو جینې. بیا مو لږه شیبه وروسته ناشته وکړه، وروسته مو بیا له ملګرو سره ګپ شپ شروع کړه او لږ مو ټرینبورډ هم وکړه. زه او خالد اسد صاحب یو ټیم وو، درمان او عاقل زیب خان بل ټیم وو، او فطرت، حضرت بیټنۍ او سمرزمان بیا زمونږ تماشګیر وو. د خندا او ملګرتیا هغه شیبې به مو هیڅ کله هېرې نشي. بیا مو د ډېر ګران او خوږژبي شاعر خالد اسد صاحب او حضرت بیټنۍ سره د چنارونو په ګور سوري کې د وصال مازیګر ادبي خپرونې هم ریکارډ کړې. وروسته مو د ماسپښین مونځ ادا کو او ډوډۍ مو وخوړه. او که د خالد اسد صاحب د کشر زوی مروان ذکر ونه کړم نو دا ویلاګ به په رښتیا هم نیمګړی وي. مروان ډیر خوږ او مهربان کشر دی. په دې سفر کې زموږ ډیر خدمت وکړ. مروانه، الله تعالی دې تل خوشاله او آباد لره. بیا به د ټولو ملګرو نه په ډېره مینه په مخه واغېست او د خپلو کورونو په لور روان شو. کله چې به ریکورډ ته راورسېدو، حضرت بیټنۍ وویل ملګري په بونیر کې زموږ په انتظار دي، موږ به له دې ځایه بونیر ته ځو. نو حضرت بیټنۍ او سمرزمان همدلته له موږ نه جدا شو. موږ چې د لنډاکي نه راواوړېدو، د سیند په غاړه په یو هوټل کې مو چای وڅښله او بیا مو خپل سفر جاري وساته. کله چې پل څوکۍ ته ورسېدو، زه د درمان او فطرت نه د موټر نه کوز شوم. هغوی د موټروی په لاره روان شول او زه بیا د ملکند په لور روان شوم. موټرونه بیل شول، لارې بیلې شوې، خو هغه خاطرې چې په دې سفر کې مو جوړې کړې هغه به انشاءالله تل زموږ سره وي. ګرانو ملګرو، زه هر ځل دا خبره کوم چې ژوند ډېر ښکلی دی. که نن مو په ژوند کې سختې ورځې دي نو باید په خپل لوی الله باور ولرو، ځکه چې که نن شپه وي نو سبا به خامخا سحر وي، او که نن سختې وي نو سبا به د راحت ورځ هم راځي. دا و د ښکلي سوات، ملمجبې او چړیاګر هغه نه هېرېدونکي سفر چې ما غوښتل له تاسو سره هم شریک کړم. هیله ده چې تاسو به هم را سره په دې سفر کې ځانونه ملګري احساس کړي وي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو هم زموږ په دعاګانو کې تل یې تر بلې لیدنې پورې د لوی الله پامان.